د پکتیکا ولایت د ذاهد موی او کیک بوکسینګ کلب لوبغاړو د ولایتونو ترمنځ په ترسره شویو سیالیو کې د دویم مقام په خپلولو سره د پکتیکا نوم یو ځل بیا د ورزش په ډګر کې روښانه کړ. د دغو سیالیو په پایله کې د پکتیکا ورزشکارانو 3 کمربندونه هم ترلاسه کړي دي. د لوبغاړو د دغې لاسته راوړنې د ستاینې او هڅونې په مخه د ذاهد موی کلب کې ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ورزش مسؤلینو، د کلب استادانو، لوبغاړو او د ورزش مینوالو ګډون کړی و. په غونډه کې مسؤلینو د لوبغاړو زحمتونه، هڅې او د هغوی د روزونکو مسلکي کار وستایي او ویل چې د پکتیکا ورزشکارانو د لاسته راوړنه د دې ولایت په ورزشي فعالیتونو کې د پام وړ پرمختګ څرګندوي. د دوی په وینا د ځوانانو استعدادونه هغه مهال لا شغوړیږي چې د روزنې، سیالۍ او هڅونې لپاره ورته مناسب فرصتونه برابر سي. موږ دا بریا نه یوازې د دې کلب بولو بلکې د ټولې پکتیکا دا بریا بولو، ځکه چې دا شاګردان په پکتیکا کې روزل شوي دي، په پکتیکا کې تمرین کړی دا او د دې پکتیکا ځوانان دي. خوشحالي او د ویاړ ځای ده چې پکتیکا ولایت کې د ورزش کاغه کې کیک بوکسینګ وي یا هر یو وي، یو ویاړ راوړل، کمربند راوړل. پکتیکا کې ورزش بیخي په صفر اندازو، خو شکر الحمدلله دومره ډاډه یم ورباندې چې زه کله ورزشکاران لېږم زه خپله نه ورسره ځم، ځکه په دې باور لرم چې هر یو کوچ هم ده، ترینر هم ده، قهرمان هم ده، فایټر هر څه دی خپله. په پکتیکا کې د کیک بوکسینګ فدراسیون مشر وایي چې دغه سیالۍ څو ورځې وړاندې د زابل ولایت په کوربتوب د ولایتونو ترمنځ ترسره شوې. نوموړی زیاتوي چې د پکتیکا ورزشکارانو په دغو سیالیو کې له پیاوړو سیالانو سره مخامخ سیالۍ وکړي او په پایله کې دویم مقام په ترلاسه کولو سربیره 3 کمربندونه هم خپل کړل. نوموړي د پکتیکا د ورزشکارانو دا بریا د دوی د دوامدار روزنې، هڅو او د استادانو د نه ستړي کېدونکو کوښښونو پایله وبلله او ټینګار یې وکړ چې د ورزش د لا پرمختګ لپاره به د ځوانانو د روزنې او ملاتړ هڅې دوام ولري. چې تقریبا پکې 104 نفر ورزشکارانو ګډون درلود او د دغو لوبو په منځ کې یا پایلوبه کې پکتیکا ولایت په استازولۍ کې 12 شاګردانو ګډون کړی و چې ویې کولی شوای 3 کمربندونو او 3 میډالونو په لاسته راوړلو سره دوهم مقام پکتیکا ته راوړي. بریالي لوبغاړي هم د خپلو لاسته راوړنو له امله خوښ دي. دوی وایي په سیالیو کې د خپلې برخې له پیاوړو حریفانو سره مخامخ سیالۍ وکړي او په زحمت او هوډ یې بریا خپله کړه. لوبغاړي ټینګار کوي چې دا بریا به د لا ډیرو هڅو پیل وي او هڅه کوي په راتلونکو سیالیو کې لا غوره وځلیږي، د پکتیکا نوم لوړ کړي او هیواد ته لا ډیر ویاړونه راوړي. ما هم وکړل چې خپل حریف ته ماتې ورکړم او د پکتیکا لپاره خپل وزن کې کمربند راوړم. ډېر خوشحاله یم. زه په راتلونکي کې دا هیله ده تر څو په ملي ټیم کې لوبې وکړم او اول مقام راوړم. زه ډېر خوشحاله یم چې خپل یو سخت حریف ته مې ماته ورکړه او زه لا کوښښ کوم د دې بریا سره زه نور هم تشویق شم چې زه نورې لاسته راوړنې هم ولرم. موی او کیک بوکسینګ د رزمي ورزشونو له هغو برخو څخه دي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان د ځوانانو ترمنځ مینه او پراختیا زیاته شوې ده. په پکتیکا کې هم د خصوصي کلبونو، استادانو او ورزشکارانو د هڅو له امله د رزمي لوبو فعالیتونه د ودې په حال کې دي. د ولایتونو په کچه د پکتیکا د ورزشکارانو دویم مقام او 3 کمربندونو ترلاسه کول د همدې پرمختګ یوه تازه بیلګه بلل کیږي او تمه ده چې د ورته سیالیو او روزنیزو پروګرامونو له دوام سره به د دې ولایت ځوان ورزشکاران لا ډیرې بریاوې خپلې کړي.